چې د یو چوب اوبو باندې څوارلس سوه صحابه کرام مړیږي او صحابه کرام فرمایي چې موږ څوارلس سوه او اوبه یو لپوي او حضور مبارک پاکې خپل لاس خې دی الله مو دې په دغو لاسونو حوض کوثر نصیب ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي اوږې شوی ما مسجد نبوی دروازه کې کېناستم صدیق اکبر را باندې راغی او د صدیق کېنه یو دوه خبرې وکړو ما ورته د صدقې او د خیرات احادیث شروع کړ چې صدقه کې دومره ثواب دی یو غریب سړي مړولو کې دومره ثواب دی په خبره پوهېږئ اوس اوږې ما ډېرې خبرې درته وکړې صدیق اکبر زمانه روان شو پدې کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی هغه ته مې وویل صاحبه د یو مسلمان د یو اوږي سړي مسلمان مړول کې څومره ثواب دی تاسو په پدې حضور مبارک نه هم حدیث اورېدلی دي وی عمر صاحب چې ډېر مې اورېدلی دي پویم یو ډوغم غاره جو نه ساتل چې کله دا یاران لاړ پدې کې د نبیانو امام راغی چرا مخابق شو راتلو سره فرمایل ابو هريره اوږې شوی ابو هريره اوږې شوی وای ما چاو قربان زما د زړه خبره ده اوږې شوی خو سم اوږې شوی وای حضور مبارک فرمایل راځه عائشې بیبي دروازه وټکولا یا رسول الله یو پیاله پې پراته دي حضور فرمایل راواخله ابو هريره رضی الله تعالی عنہ له ورک د صفی د پاسه اویا صحابه کرام ناسو سو आवाज را لګي اویا ناسو او چې کله د زینب رضی الله تعالی عنها سره واده کېدو نو انس رضی الله تعالی عنہ خپل مور ام سلیم او چوری تیار کړو سری تیار کړو پکاسه کې او دا وی چې لا شو عقاید جهان دوی چې دا ما مور تیار کړی دی حضرت انس رضی الله تعالی فرمایي چې ما پکاسه کې هغه یو کاسه ترکاری چوری راوړم ما ته کړه روټي وا وی حضور مبارک ما ته فرمایي چې دا کېدا او لاړ شه پلاس کی صحابي ته وایا چې حضور مبارک فرمایي چې مو کر روټي لراشي پلان کی صحابي ته وایا انس رضی الله تعالی فرمایي چې عقاید جهان د صحابو شمار شروع کړو د سلو کسان وړي او کاسه یو ده وی عقاید جهان فرمایي چې کله په دروازه وتم راته فرمایل انس ما عرض چې لبیک یا رسول الله چې مدینه کې څومره صحابه لمخه راتلو خون راولېګا عقاید جهان غوښتي په خصوصي دعوت باندې چاته چې د وزیر اعظم کار ملوشي چې د مال بچي واځي په ایمان وای دغه نظام رکیږي کنه اواز راغی چې د گورنر د بچي د دوی کا چاته ملوشي او په څومره فخر کوي ها او چاته چې د سرور کونین دعوت ملوشي حضرت انس رضی اللہ تعالی فرمائے کہ گھنٹہ تیرے دا عقائد جہان کو چک پچک شو صحابہ نڈک شو حضور مبارک فرمائے پینڈی پینڈی جوڑش ہے تر گھنٹوں پر صحابہ کرام لندہ دا آگی کاسے نخوارا کچولے کے دو تھوڑ صحابہ دا مدینی منورے مارشل کاسو مغشانڈا کپرتا دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ماتا حضور فرمائے چې صفی الارام صحابه کرام ناستو وی دی صحابی نه شروع شه وی چې زما که خیری بس ما خو چې زبوس کما اشتیا وایا حضور مبارک راو پر چې دل ورکا و چې صحابی اس کو حضور مبارک کو فرمائے نور اس کا وی صحابی نور اس کو حضور مبارک کو فرمائے نور اس کا اس میں یو صدقہ نکو کی نخی حضور مبارک یو تدد و درد صدقہ کی نور اس کا یو صحابی مرشد عقائد جہان فرمائے بل میں ورکا بل میں ورکا اگر جو اسکل حضور مبارک فرمائے بل میں ورکا وی بل میں ورکا
पशपेतो कसान के शुमलस कसान पार्टी हुजूर मुबारक ऊपर में लेबल लवर का और प्याले तगोर खुदा पाक जिना सहाबत बूट कई करना सुभान अल्लाह है जिना सहाबत बूट कई करना प्यारे खोमा का शान रखना चकल अव्या कसान उस कले हुजूर मजी प्याली तो कतलो मग शान रखवा ए प्यार रसूलुल्लाह मुबारक माता मखरावाड़ो अबू हुरैरा उस पे पखपल खुला केदा आवाज रहने गए पखपल में पे खुला के खुद हुजूर ऊपर में चिजान बपे मारे भाई मौसकल हुजूर मुबारक को फरमाइल बल साहबा ने मुस्का भाई मैं बस यार मोड़ से हुजूर मुबारक ने मिशी प्याली में के तू मक शांडा का पदे संडो बाने दा कोई प्रात हो कोई ताजदार हरम के अंदर में शुंडे के हो दे खलक कुलुन कुलवीर कुलुन ता कुलवीर जहाग शुंडे कुलहुल चे मुस्तफा कुलवीर सरवर कौने ताजदार हरम के खुला मुबारक के वो दतरी तवागस तो पे खत्म